بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم بارک فرمائی په دې حدیث شریف کې چې د اسلام بنیاد او د اسلام بنا پر پنځو شانو ده. اوله کلمه طیبه چې موږ په دې کلمه سره ټول مسلمانان یو، ایمان مراوړی دی پر خپل رب باندې او پر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک باندې. دا اصل د عباداتو دی، اصل د اعمالو دی کلمه طیبه. او دویم چې دی د کلمې څخه وروسته چې سړی مسلمان سي، دویم عمل افضل عمل منځ دی، لکه څنګه چې پرون موږ پر دې باندې خبره وکړله چې اقیم الصلاة. دریم چې دی آتو الزکاه. دلته په حدیث شریف کې هم اقام الصلاة و ایتاء الزکاه لفظ راغلی دی. نو د آیاتو د حدیث تطبیق سره کیږي او سره اوس. پس یې نو صوم رمضان دی، بیا نو حج دی. نو خبره زموږ په زکات کې ده چې زکات فرض دی پر هر عاقل بالغ باندې. کشنی نه دی فرض، پر لیونی نه دی فرض. عاقل به وي، بالغ به وي، نر وي، ښځه وي، خاوند به د نصاب وي. دا شرط ورسره دی. خاوند د نصاب معنا دا چې دی به 15,000 یا 40,000 افغانۍ دی لري، تر حاجت و تر ضرورت بالا، تر روزمره و چې روزمره دی ضرورت ورته لري. هر روزه دی مصرف لري، د هغه څخه زیات پیسې 40,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ که دی ولري، په کالدارو چې حساب ورته وسي، هغه خپل اندازه چې په اوس نرخ کې څو کالدارې وي، پر هغه برابر باندې چې سړی تر ضرورت بالا ولري، پر دغه سړي باندې بیا زکات فرض دی، که نر وي که ښځه دی. او دا خو د نغدو پیسو سو. سړی په څنګ کې مال ولري یا نغدي پیسې ولري یا د تجارت سامان ولري، اسباب ولري، او 15,000 یا 40,000 افغانۍ ولري په څنګ کې ورسره، نو دا سړی خاوند د نصاب بلل کېږي. یو نصاب د نغدو پیسو سو. او بل نصاب د سرو زرو دی چې هغه 9 تولې دی. 9 تولې په اوس وټه کې 3,20,000 یا 3,10,000 افغانۍ کېږي. او د سپینو زرو نصاب چې دی هغه دغه ده، د 50 تولې چې په اوس قیامت کې 40,000 افغانۍ جوړېږي. نو دغه دوه نصابه چې دی په شریعت کې دې ته اعتبار دی. اوس نو که ښځه دومره سونه ولري، زیور ولري چې دا 9 تولې قدر وي، خالي سونه وي، بل هېڅ شی ونه لري، نه کالي ولري نه پیسې ولري، بیا خو د 9 تولې ته چې ورسېږي بیا پر دې ښځه زکات فرض دی. او کم که تر 9 تولې و بیا زکات نشته، که بل هېڅ شی نه و، خالي زر و. او که چیرې بیا زر کم وي، د 2 تولې وي، 3 وي، 4 وي، 5 وي، په څنګ کې یوه جوړه کالي ولري یا 1000 روپۍ ولري یا 2,000 ولري، د دې په ملک کې وي، بیا هغه 9 تولې نصاب ته بیا اعتبار نشته. بیا دغه د سپینو زرو نصاب چې دی دا 15,000 دغه بیا معتبر دی، یعنې په دغه قرار باندې بیا دی بیا خاوند د نصاب بلل کېږي. اوس نو د 2 تولو، د 1 تولې او د 3 تولو خو نو خامخا قیمت کم دی تر سرو زرو. په سپینو زرو کې په هر صورت باندې پر ده باندې بیا زکات لازمیږي او زکات به دی ورکوي. نو دغه نصاب که د سړي سره و، که نر وي که ښځه وي، بیا زکات باندې فرض دی، ورکوي بیا. او دا سړی به عاقل وي، بالغ به وي، پر کوچني و پر لیوني زکات نشته، پر کوچني نجلۍ و پر کوچني هلک باندې زکات نشته چې دی یې وباسي د ماله څخه، څه هم دی مال لري، ترکه یې وي، د پلار میراث ورپاتې. او که بیا چیرې داسې وي په دې اولاد کې بعضې اولادونه غټان وي، بعضې کوچنیان وي، نو د هغه غټانو حصه دې ورمعلومه سي تخمیناً چې د پلار ترکه فرض یې که 10 لکه روپۍ ده، 2 ورونه دي،
دوې خوندې دي، نو دوې خوندې د یوه ورور په سر دي. نو ګویا کې دا دوه ورونه دوې خوندې درې ورونه سولو، دوه ورونه سولو دوې خوندې سولې، دوې خوندې په یوه ورور ونیسه. نو دغه چې دا 10 لکه پر تقسیم کې څو ورسیږي فرض یا که مثال، نو پر دغه اندازه باندې دوی ته بیا باید د خپله مال څخه د خپلې حصې څخه بیا دوی زکات ورکړي. که د غټان وي په اولاده کې د پلار، پر کوچنیانو باندې بیا زکات نه دی فرض. او دغه خو هغه طریقه سو. او که ګرده کوچنیان وي اولادونه زامن ولوړي، بیا پلار مړ وي، ترکه یې د بل چا په لاس کې وي، یا هغه په تجارت باندې استعمال کړي وي یا مصرف کړي وي یا په ځای ورته ایښي وي، تر هغه وخته پورې چې دوی غټان کېږي دا پیسې به دوی ته امانت پرتې وي، زکات شی نسته ځي. نو دا مسله سو. بله مسله دا ده چې په کور کې پلار دی، زامن دی، هر یو خپل ځان ته کسب لري، کاروبار لري، تجارت لري، سهار ځي ماښام راځي ګټه راوړي. نو هر یو که د نصاب مالک کولو په دې زامنو کې دغه 15,000 یا 40,000 افغانۍ قدر دی پیسې ولري، یا بل دی سامان ولري چې هغه د دغه قدر پیسو قیمت ځین جوړیږي. نو دغه صورت کې بیا هر زوی خپل ځان ته نصاب خاوند جوړیږي. پر هر زوی باندې که په ځان کې بیا دی پیسې ځان ته ولري، لک ولري، 2 ولري، 3 ولري، 15 ولري، هر څو چې ولري، په هغه صورت کې بیا پر دی باندې زکات لازم دی چې دی به بیا هر یو خپل د ځان د حساب څخه بیا زکات باسي. د پلار په زکات باندې بیا دی نه خلاصیږي. او که چیرې داسې و چې پلار پیسې ورکړي وي، پیسې د پلار وي، دی خالي داسې د مزدور په ډول دی دا کارو کسب کاوي، ګټه و تاوان و حساب و روزمره یا د جمعې یا د میاشتې د ده هېڅ اختیار نه و کې، هر څه یې د پلار په اختیار کې و، بیا خو نو د پلار په زکات باندې بیا دی خلاص دي او دی خپل ځان ته نصاب نه لري. که شخصي ځان ته دی پیسې ولري 15,000 پر اندازه باندې، بیا دی خپل ځان ته نصاب خاوند دی، دی به د خپل پیسو خپله بیا زکات ورکوي. او که هر څه د پلار په اختیار کې و، دی صرف داسې و لکه یو مزدور یا منشي یا یو خادم، نو بیا د پلار په زکات باندې دی خلاصیږي. په اختري کې هم دغه رقم مسله ده. دغه ځای کې باید سړی ډېر احتیاط وکړي چې د پلار په زکات ورکولو باندې په کم وخت کې سړی خلاصیږي او په کم وخت کې نه خلاصیږي. دغه ځای ته باید سړی متوجه شي. او بله مسله دا ده چې په زکات کې پلار به اولاد ته زکات نه ورکوي، زوی ته، لور ته، لمسي ته، کړوسي ته، داسې ښځې ته بیا نه ورکوي. خاوند یوه ښځې ته نشي ورکولی، ښځه یوه خاوند ته نشي ورکولی، او مور ته نه ورکړل کېږي، پلار نیکه ته نه ورکړل کېږي، انا ته نه ورکړل کېږي، لوړو کښته ته زکات نه ورکړل کېږي. او ورور د ورور ته ورکول کېږي، خور ته ورکړل کېږي، خور یې خور ته ورکولی شي، ورور یې ورور ته ورکولی شي. دا صورت کې بیا افضله طریقه دا ده چې اول باید ورور ته ورکړل شي یا خور ته ورکړل شي چې هغه مسکین وي او خاوند د نصاب نه وي. بیا نو نور قریبان درجه پر درجه چې څونه په قرابت کې نږدې وي هغه ته بیا ورکوي زکات، ځکه چې په هغه کې 2 شیان دي، یو خو زکات غاړې خلاص شي، بل وسیله رحمي کې راغله په دغه قریبانو کې چې دی استعمالوي دا زکات ورکوي. دا خو دغه سو. او بل که چیرې خاوند مسکین او ښځه مالداره وه، ښځې خپل ځان ته یو څه درلودل، یو مال یې درلودې، پیسې یې درلودې، یا زر یې درلودل، خاوند یې هېڅ نه درلودل، د ښځې په غنا باندې خاوند غني نه بلل کېږي. یعنې خاوند د بل چا څخه زکات اخیستلی شي، خاوند د بل چا څخه، د ښځې زکات نه، د بل چا څخه زکات اخیستلی شي. یا ښځه مسکینه د خاوند خپل ځان ته مال لري او دغه خاوند و دې ښځې ته دومره قدر شی نه دی ورکړی چې دا دی خاوند د نصاب یا غني وبلل شي. دغه ښځه اوس کولی شي چې د بل چا څخه زکات واخلي، هغه که د ورور زکات وي، هغه که د خور زکات وي، د پلار دا نشي اخیستلی. نو دغه رقم په دې ځای کې باید سړی فکر وکړي چې خاوند په ښځه غني نه بلل کېږي او ښځه په خاوند غني نه بلل کېږي. یعنې هر یو مسکین نو د بل چا څخه زکات اخیستلی شي، خپل خاوند ښځې ته نشي ورکولی زکات، ښځه یو خاوند ته نشي ورکولی. او بله مسله ده، یو چا پوښتنه کړې وه چې په مسجد کې زکات ورکول څنګه دي.
د مسجد په پیسو په مسجد کې زکات مصرفول چې دي دا نه دي صحیح. ولې زکات تملیک غواړي. تملیک دا معنی چې ته به یو فقیر مالک ته دا پیسو ګرځوي، هغه به قبض کوي او هغه به خپل ځان ته د ملکیت په ډول باندې تسلیموي. نو په مسجد کې خو ملک د چا نسي جوړېدلی، ویل دا خو وقف دی. نو په کوم شي کې چې وقف راغلی وي او یا وقف سوی وي په هغه کې د بندګانو تملیک نه راځي. نو ځکه برای راست په مسجد کې د زکات پیسې مصرفول دا نه دي صحیح. او داسې کېدلی سي چې سړی راولاړ سي یو مسکین ته دا پیسې ورکړي د زکات، هغه پیسې د مسکین چې قبض کړلې واخیستلې خپل د ځان ملک یې وګرځاوي، بیا نور دی دا مسکین راولاړ سو بیا دا پیسې د مسجد لپاره بیرته یو چاته ورکړلې، نو په هغه کې هم د زکات ورکوونکي ثواب سو، هم د فقیر ثواب سو. نو ځکه د رد محتار کې هم راځي، عالمګیري کې هم راځي، بحر الرائق کې هم راځي دا مسله. نو که چیرې وای یو سړی مړولو د کفن پیسې نه وي، نو دغسې رقم یو سړی راولاړ سو یو مسکین ته پیسې ورکړې د زکات هغه قبض کړې، بیا د هغه پیسې دا مسکین راواخیستلې مړي ته کفن په رانیوي، نو هم د دې زکات ورکوونکي ثواب سو، هم د دې مسکین ثواب سو. دغه رقم مسجد یې هم پر قیاس کړی دی. په هغه صورت کې بیا په مسجد کې مصرفېدلی سي چې یو څوک یې ملک د خپل ځان وګرځي، بیا هغه راولاړ سي بیا په هغه ځای کې مصرف کړي، یا په مسجد کې مصرف کړي، یا حجرې په جوړ کړي، یا بل داسې کار په وکړي، یا مدرسه په جوړه کړي، یا یو غټ عام لاره وي، یا پل وي، یا واله وي، دغه شیان چې دي په دغو کې بیا مصرفېدلی شي. او تملیک غواړي دا شرط چې زکات کې اولین شی چې شرط دا دی د زکات چې ته به یو څوک مالک د دې پیسو ګرځوې. داسې مسله راځي وایي که یو سړی راولاړ سي دغه د خپل مال پیسې راواخلي، یو سړی راولاړ سي د خپل مال راواخلي، یو سړی پوروړی دی بل سړی راولاړ سو د دا پوروړي پر ځای باندې پور ادا کړي په نیت د زکات. اوس دی خبر کړی نه دی، نو چې دی خبر نه دی په دا وخت کې دی چې خبر نه دی په دا وخت کې دی دغه زکات د نسو ادا پور ادا سو، پور غاړې خلاص شوې د دې پوروړي، خو دلته چې دلته دی خبر سوی وای د قبض کړي وای دغه دا پیسې، په هغه صورت کې بیا دی د زکات خلاص دی هم د پور ادا سوی وای. په دغه صورت کې باید احتیاط وکړل شي چې یو څوک باید د هغه زکات د پیسو مالک وګرځي، بیا هغه راولاړ سي بیا ویې شي دغه پیسې بیا په زکات کې چې قبولې سولې بیا د خپل ضرورت په اجرا کړي. نو دغه چند مسائل دي تاسې راسره واورئ، انشاءالله نور به هم بیانوو. الله پاک دې د قبول د عمل توفیق راکړي. آخر دعوانا الحمد لله.